فجر الزمان ينا مسر الضياء. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو کابل کې جمع د تاسو ګورئ واوره اوري. مستحق هیوادوال په هر حال کې مرستو ته ډیره اړتیا لري، خو په ژمي کې بیا بیخي ډیره اړتیا لري. په دې خاطر باندې موږ نن هوډ لرو چې هیوادوالو ته خوراکي بسته، البسه او بعضې نور اړین مواد په دوی باندې تقسیم کو چې په هغه کې کمبلې شامل دي. خوراکي مواد تاسو ګورئ نو انشاءالله دغه اعلی کمبلې دي. د ژمي ډیره ګزاره به پرې وشي. د دې ترڅنګ باندې نصیر خیره بنسټ څه موده وړاندې د خیاطۍ وړیا کورس په کار اچولی و چې د هغې په نتیجه کې د درس سره سره کم زده کوونکي چې وو الحمدلله هغوی دغه کالي اماده کړي دي، خپل استعداد زده کړی ده د خیاطۍ. دا به پرې تقسیمو هیوادوالو باندې او دې سره سره دغه د ژمي بکسه کې جمپر، جورابې، دستانې دا شامل دي. نو پای موږ سره اوسئ. والقدس فينا مجدي فصار سما أنا قبلة أولى طه هنا صلى بالأنبياء